سلامونه جوړ په خیر لندو خبرونو ته مو د غرغښت یوټیوب چینل څخه هرکلی کوم. ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د یو فیسبوکي پیغام په ترڅ کې ویلي چې د کابل له سقوط 4 ورځې مخکې د درملنې په موخه آلمان ته تللی و او اوس د سیمې په یو هیواد کې دی. نبیل ویلي چې ژر بیرته هیواد ته راګرځي او کچېرې د هیواد لپاره د مشرانو نیت د سولې آبادۍ او پرمختګ وي نو دی هم چمتو دی چې په دې بهیر کې خپله ونډه واخلي. یو شمېر امریکایي وګړو پر خپل حکومت نیوکه کړې ده چې په افغانستان کې شل کلنۍ جګړې هیڅ مثبت لاسته راوړنې نه دي درلودلي او بې پایلې پای ته رسېدلې ده. دوی زیاته کړې چې دې جګړې نه یوازې امریکایي وګړو ته کوم خیر ونه رسوه بلکې له دې سره ګڼ شمېر سرتیري په دغه بېمنۍ جګړه کې قرباني شوي او په ټریلیونونو ډالر یې بې ځایه مصرف شوي. په نړیواله کچه یې موقف ته هم سخته ضربه وریده شوې ده. هندوستان ټایمز په تازه یو خبره کړي تحلیل کې ویلي چې نوې ډیلي به بیا هیڅکله افغانستان کې د پخوانی شمال ټلوالې په څیر له ډلو ټپلو سره د تیر په شان مالي یا لوجستیکي مرستې ونه کړي. ورځپاڼې ویلي هند له طالبانو سره په لوړه کچه خبرو باندې بوخت دی او نوې ډیلي ټوله هڅه کوي چې راتلونکي حکومت سره د ګډو ګټو په بنسټ کار وکړي. او د لاندو خبرونو وروستی لاند خبر دا چې طالبان د کابل هوایي ډګر د ادارې په اړه له ترکیې او قطر سره هوکړې ته نږدې شوي دي. د منځنۍ ختیځ ځینو رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي طالبانو دا منلي چې قطر او ترکیه به په ګډه د کابل هوایي ډګر د تنظیم او ادارې لپاره فعالیت کوي. سرچینه کاږي چې درې واړه لوري په دې برخه کې هوکړې ته نږدې شوي دي. د دې ترڅنګ ترکیه ویلي چې له طالبانو سره د کابل هوایي ډګر په ساتلو کې همکاري کوي خو په دې شرط چې هلته د ترکیې ځواکونو حضور هم ومنل شي. اردوغان بیا په وروستي څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو سره همکاري ته تیار دی او په وروستي کې له دغه ډلې سره اوږدې خبرې هم لرلې دي چې دوام به کوي. مننه له غرغښت یوټیوب چینل څخه لاند خبرونه همدومره وو. که د خبرونو تلوسه لرئ نو غرغښت یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.